دا چې د دیوګل دره ده او اندرلچک کلی دی. اندرلچک دا کلي نومونه هم داسې سخت دي. شاته زما وینې تقریبا دا ټولې کمپلې دي. دلته هم خیمې دي او کورنۍ چې کومې د چا کورونه زلزلې خراب کړي دي هغه ټول په دې خیمو کې اوسي. یخ دی یا یخ را روان دی نو دې لپاره هم بهتره وګڼله چې هغه ورکو کمپلې ورکو. کمپلو سره سره تقریبا دغه افغانۍ هم دي 2,02,000 افغانۍ دي. دا چا لخوا دي په لندن کې یو کمیونټي ده افغان کمیونټي ریلیف کنونټري نو په یو کې موقعیت لري په لندن کې. الله تعالی دې اجر وکړي. دغه پیسې هغې رالیږلي نو دغه به 6,000 روپۍ تقریبا 1,000 فامیلونو ته ورکوو. هر فامیل ته به دا پیسې هم ورکوو او دغه درې کمپلې چې دي دا به هم ورکوو. دا خلک په موږ او تاسو باندې حق لري. انشاءالله قمر بنسټ به همیش کوشش کوي چې ستاسو امانتونه دا خلکو ته راورسوي. قمر بنسټ تاسو ته معلومات دی چې واده یې کړي خپلو هیوادوالو سره چې کورونه به هم جوړو. حتی موږ دغه مرستې نه غوښتلې چې وکړو ولې به د هیوادوالو مشکلاتو ته په کتو یخ هم را روان دی نو انشاءالله کورونه به هم جوړو. هغه هم واده در سره کړې ده. بیا هم که تاسو غواړئ جاري صدقه کې برخه واخلئ دا کورونه جوړ کړئ ورته د دې خیمو څخه دا هیوادوالو وځي خپلو کورونو ته ولاړ شي. په دغه لینک چې تاسو ته ښکاري په دې کلیک کړئ تر څو پورې خپل ټاکلي هدف ته ورسیږو او د دې په کورونو باندې هم همداسې عملي کار شروع کړو. دا به ډېر غټ کار شي. راځئ بسم الله کې همدا اوس